یا د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د یو شمېر ځوانانو سره د زړه خواله راځئ تاسو هم راسره ونیئ دغه ځوانانو څخه یو اکرام شینواری دی چې د پاړکو ورو تاسو د کوم ځای اوسئ نوم مو څه دی د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې اکرام الله شینواری د هسکې مینې ولسوالۍ اکرام الله شینواری صاحب څه فلحال په هسکې ولسوالۍ کې په څه پوښ دی مکتب کې ویلی یا اندی ویلی څه کار کوي څه نه کوي د 12م ټولګي څخه فارغ یم فلحال او ولې مکتب داسې کاروبار ولې پوهنتون نه وایي داسې موږ بل کار کوي افغانستان کې نشته کېدی اقتصادي وضعیت ډېر ستونزې شوی یعنې افغانستان کې د کار زمینې نشته لشته حکومت څخه څه هیله لرئ څه به یې تاسو ته وکړي هېواد کې د کار زمینې ورته برابرې کړي که پوهنتون ووایي داسې څه به کوي د راتلونکي لپاره څه فکر کوئ زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې 12م ټولګي څخه تېر فارغ او په هلمند کې د پوهنتون زمینه برابره کړي د پوهنتون د زمانه برابرې کړي نه باید څه غواړئ چې باید څه وکړي ځوانانو لپاره هېواد یې نه ستا په شمول داسې